له یوې جلۍ پوښتنه وکړه څه رقم انسان سره واده کول غواړي؟ یوه جلۍ هم درته نه وایي چې غریب سره، یوه جلۍ هم درته نه وایي چې داسې فرد سره چې نشه یي، یوه جلۍ هم نه وایي داسې فرد سره چې بیکاره یي، یوه جلۍ هم نه وایي داسې فرد سره چې ژاړي. هره جلۍ بریالی، ځواکمن، پیسهدار او خپلواکه شخص غواړي. آیا ته هغه شخص یې؟ وایي ولې خلکو ته وایي چې وشرمېږه؟ معمولا زه څو خبرې کوم، یو دا چې که غیرت لري او یو دا چې وشرمېږه. ګورئ، نړۍ له احمقانو نه ډکه ده. ځوانان د حماقت په لور روان دي او دا هر څه یوازې هغه وخت خلاصېدی شي چې دوی ودرېږي او دا احمقتوب او دا د لیونتوب لوبه بس کي. دوی په یو خوب کې دننه شوي او د ویښېدو لپاره یې درېدو ته اړتیا ده. که زه له تاسو پوښتنه وکړم چې وطن په چا باندې ودان دی یا له دې پراخه نړۍ څوک چلوي دا ټوله نړۍ چې تاسو ګورئ، همدا تاسو یې چلوئ، همدا ځوانان دي. نو که تاسو راپورته شئ هر څه بدلولی شئ. اما زموږ ځوانان په خواشینۍ سره احمقان دي. دوی له ژوند ویریږي، له پیسهدارو ویریږي، له دوه مخو ویریږي، له دندې نه له وتلو ویریږي، له باطلو دوی ډار لري په داسې حالت کې چې دوی برحقه دي. له بدو رواجونو دوی ویریږي په داسې حالت کې چې خدای لري. په نړۍ کې تر ټولو بد کارونه د ځوانانو سره د ویرې په اساس ترسره شوي. خلک به څه وایي؟ ویره وباسي دي، ویره خلک به در پورې خاندي، ویره شرم دی، ویره 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 ویره. د ویرې په اساس درته تشویش پیدا کوي، د ویرې په اساس درته خفګان پیدا کوي، د ویرې په اساس مو په ډلو ویشي، د ویرې په اساس مو خودخوا کوي، د ویرې په اساس مو لار ورکې کوي. دوی د ویرې په اساس داسې حالت ته تاسو رسوي چې یوازې د ځان په اړه فکر وکړئ، یوازې ځان وژغورئ او دا چې له نورو سره څه کیږي پروا ونه لرئ. نو د یو ځوان په توګه ته باید پوه شي چې اصلي شرمېدل څه ته وایي، اصلي غیرت څه شی دی. ویره دې درک کړې، باید پوه شي چې دا ویره له کومه ځایه شوې. آیا دا ستا شخصي تجربه ده؟ آیا په رښتیا هم دا ویره تا ته او ستا کورنۍ ته ګټه رسولی شي؟ ولې نشئ کولی د خپلې مورکۍ نوم پر ټولنیزو رسنیو والی؟ آیا دا کار حرام دی؟ آیا جرم دی؟ آیا نور خلک میندې او خویندې نه لري؟ ویره بدنامه نشم، یو احمق را باندې پوست ونه کي، څوک را باندې ملنډې ونه وهي. زموږ ځوانان داسې حد ته رسیدلي چې نور د ویرې له لاسه خپل فکر نشي بیانوی، د ویرې له لاسه خپل تصمیم نشي نیوی، د ویرې د لاسه خپلې خبرې نشي کوی. په دفتر کې د رئیس نه ویره، په کور کې د پلار نه ویره، په لار کې د ملګرو نه ویره. دا د ژوند حقیقت ده. تاسو ټول ورباندې پوهیږئ، خو هیڅوک جرأت نه کوي چې زما په څیر ورباندې خبرې وکړي. له یوې جلۍ پوښتنه وکړه څه رقم انسان سره واده کول غواړي؟ یوه جلۍ هم درته نه وایي چې غریب سره، یوه جلۍ هم درته نه وایي چې داسې فرد سره چې نشه یي، یوه جلۍ هم نه وایي داسې فرد سره چې بیکاره یي، یوه جلۍ هم نه وایي داسې فرد سره چې ژاړي. هره جلۍ بریالی، ځواکمن، پیسهدار او خپلواکه شخص غواړي. آیا ته هغه شخص یې؟ نو که ته خفه یې څوک دې پروا نه لري، که ته وظیفه نه لرې څوک دې کیسه کې نه دي، که ته خوشحاله نه یې په چا یې څه، که ستا شرایط سخت دي هیچ چاته مهمه نه ده. نو که ته کښېنې او بهانې کوې هیڅوک دې د ژوند پروا نه لري او هیڅوک دې کیسه کې نه دي او ستا ژوند همداسې چې و همداسې به وي. مګر دا چې راپورته شي زما خبره ننګ وګڼي او خپل ژوند بدل کړي. زه ډېر ویرېږم چې ستا په څېر ژوند ولرم. ستاسو حالت دومره ما خفه کوي چې ځینې وخت مې معاینه خانه کې هغه ځوانان چې راځي ناستو ځوانانو ته ګورم او فکر کوم چې دوی رښتیني نه دي. زه یې پروا نه لرم چې ژوند کې راسره څه کېږي، کیسه کې نه یم چې څومره ستونزو سره مخ کېږم. که ما سره هر څه وشي پوهېږم چې خفګان مې زودګذره دی، ځکه زه بایلونکی نه یم، ځکه زه تسلیمیدونکی نه یم، ځکه زه مې د خپلو ارمانونو خلاف چلند نشم کوی. اما یو ځوان راځي ما ته ولا یو جنۍ پرېښودم ژاړي. فکر وکئ موږ څومره بې غیرته شوي یو. پخوا به نارینه جنګونه کول، جنګونو ته به تله، ښکار به یې کو، تر ټولو ښه نر هغه و چې زمری به یې ووژه. اوس یې موږ نه څه شی جوړ کړی، پیسو پیدا کولو ته پریشانه شوي یو، د پلار بد خبرو ته خفه یو. او پلار مې راته بدې خبرې وکړې اوس زه خفګان لرم. د کورنۍ ستونزو مو فشار جګ کړی، د یوې جنۍ پرېښودلو مو ژوند تباه کړی. څومره کمزوري شوي یو. نو که تاسو زما خبرې اورئ
او په تاسو بده لګیږي چې زه درته وایم وشرمېږه یا دا چې درته وایم که غیرت لري ژوند بدل که، نو ته اوس هم حقیقت نه منې، ته اوس هم خیالي ژوند کوي. او کله چې زما پوسټ ګوري په اصل کې ستا ماغزه ستا خلاف عمل کوي، ستا ماغزه تا نه بدلون غواړي، اما ته اوس هم دومره بې غیرته یې چې د خپلو مغزو نه منې او ما ته په کنځلو کولو منفي کومنټونو کې غواړې ځان ته قناعت ورکړي. او که ته دا کار کوي او فکر کوي چې ستا دا کار ستا ژوند بدلوي، سمه ده کښېنه ما ته بدې ردې ووایه، ځکه زه یې پروا نه لرم. خو که فکر کوي دا د بدلون حل لاره نه ده، نو ثابته یې که چې په رښتینې شکل شرم لري، ثابته که چې اصلي غیرت لري او هغه کارونه وکړه چې درته وایم یې. زه فکر کوم اوس د مغزي غلامۍ نسل دی او زه نه غواړم چې زما ځوانان ذهني غلامان وي. زه کله ګیم دا خبرې کوم، زه چې هر چیرې ځم او ځوانان مې ویني د هغوی رنګ بدلیږي، څیره کې خندا ده، په ځان یې باور ډیریږي، حس کوي چې یو څوک دی، پوهیږي چې ارزښت لري او دا هغه کار دی چې په عمل سره ترسره کیږي. زه نه باید د ځوانانو لپاره دې برخه کې الګوی وای. تر ما ډیر ښه خلک شته، خو یو چا باید دا مبارزه پیل کړې وه، یو څوک باید د ذهني غلامۍ خلاف درېدلی و. نو تاسو باید ودرېږئ تر څو بدلون وکئ. او زه شاید هغه فرد اوسم چې تاسو دردوم د څه شي دپاره، تر څو راپورته شئ او خپل ځان بدل کئ. او که زه په دې موخه تاسو دردوم، نو په دې دردېدو ویاړم.